سمندر په غاړې سویمینګ ډېر زیات خوند کوي. نو موږ لاړلو نن د سمندر په غاړې چې سویمینګ وکړو. نو موږ هم اوس لاندې ځو، د غر لاندې کوزیږو، هغه بیچ ته ځو او هلته به بیا اوبازي کوو. دلته راسې وګورئ 2 دانې غټ غټ سمندر ورته وایي، بیچ ورته وایي، څه ورته وایي، 2 طرفه دي، دواړه طرف شنه اوبه. سخته ډارېږم لاندې ټول شین ونې دي. زه سزایي کړې یم دلته، راځه چې ځو. ډارېږم، سخت ګرمي ده، لمر دومره نسته خو سخت ګرمي ده. بس نږدې یو هغلته بیچ ته، بس یو څو زینې دي، یو څو متر لاره ده. ژر لاړ شو، زه ستړې شولم. نور خلک ټول لاړل ناوخته. دلته ټول خلک له غر ګرځي ځکه چې ډېره ګرمي ده. نو هم چې په غر ګرځي داسې دي. نو آخر هم مونږ ورسېدلو بیچ ته. نو تیمور ډېر مخکې روان ده او دا هم ورسېدلو د سمندر په غاړې. دلته ټول نور له غر دي، 2 طرف بیچ دی او دلته منځ کې لاره ده. نو موږ د یو طرف نه لاړو دی بل طرف ته، ځکه دا طرف موږ ته ښایسته ښکاره سو. د دې ځای اوبه صفا دي او ځای هم ښه ښایسته ده. نو دلته به اوس موږ سویمینګ کوو. ما کوشش وکړو چې سویمینګ وکړم، خو اوبه ډېرې یخې وې، سم لکه برف غوندې اوبه یخې وې. په دې یخ اوبو کې د ما زړه نه کېده چې اوبازي وکړم، ځکه چې لمر هم بیا لاړه نو هوا سرد سو. بس ډېر سویمینګ تیمور ونه کم، ویل چې اوس بیمار نسی. نو واپس لاړلو. دوستانو اوس واپسې پورته ختلو لاره ده. مونږ الریډي داسې نیمه لاره پورته راورسېدلو. خو ستاسو ته ښکاره کړم چې چېرته باید مونږ لاړ شو. پورته یو رسټورانټ ته، د هغه ځای نه مونږ سفر شروع کړی او لاندې راغلو تر ځمکې پورې. اوس بېرته پورته. دوستانو دغه یو رسټورانټ وینئ، دې ځای نه مونږ لاندې راغلو تر لاندې اوبو پورې. اوس د اوبو نه بېرته پورته په غر جګېږو، بېرته دلته ځو. نو خدای په دې مونږ سره ښه وکړي الله. المانیان وایي چې افغانان د خپله ښځه هغه وخت پرېږدي چې مخ ته لاړ سي، کله چې مخکې بمونه وي. ما ویلې چې زه به مخ ته ځم. دوستانو هغه رسټورانټ نږدې سو. دلته وګورئ دا هماغه رسټورانټ ته چې مخکې بیخي ښکاره کېده نه، او اوس دلته نږدې ده. بس داسې اوس ځو ورپسې. نو زه ځکه مخ ته ځم ځکه چې زما بوټان مضبوط دي، نو ما ته دونه مشکل نسته ده په دې غټې تیږو باندې تلل. او بل ټول بار او سامان تیمور سره ده، نو زما وزن لږ کم ده. موږ تقریبا د خپل منزل ته ورسېدلو، خو زموږ منزل لږ ذره لرې ده زموږ نه. دغه رسټورانټ وه چې کوم موږ ورته ورته راسو، خو دلته یو چوکي ده، بس بریک هم وکړه. دواړه دلته لږ دا ښایسته نظاره ګورو، خو نفس ما کې پاتې نه ده. ته څنګه یې؟ بس تپوس مه کوه. ته هم ستړی شولې؟ ټول بار هغه سره وه، بار بکسونه هغه ګرځوه، خو بیا هم نو مشکل لاره وه. بس سم هغه یو سم، فقط چې در نیمه ورځ منډې مې وهلې، داسې ستړي یو. دوستانو په خیر راورسېدلو خپل اصلي منزل ته. نو تقریبا 40 منټ کې مونږ د لاندې نه پورته وختلو. نو ډېره اوږده لاره وه، خو بیا هم ډېر ښه مو کراس که. دا زمونږ هغه رسټورانټ و چې هغه ځای نه مونږ حرکت کړی و. دوستانو دا د مونږ هغه ځای و چې هلته مونږ لنچ کړی و، او دغه هم بېرته پورته راورسېدلو. هالو نو له خیر سره صحتمند او ژوندي واپس ولو. خطرناک لار هم تېر که. اوس ځو موټر ته او بیا ځو واپس هوټل ته، چې سبا زموږ آخري ورځ ده په کورفو کې، دلته په ګریس کې. نو چې سبا هم یو لږ اکټیویټیز وکړو. خو زه خو مریضه یم، ستونی مې سخت خوږېږي، خو بیا مې هم ښه ډېرې ګولیان وخوړه، لږ لږ راکې انرژي راغی او لږ مستي مې وکړه. خو خدای وکړي چې سبا ته حالات مې ډېر خراب نه وي، په دې چې زه غواړم چې د آخري ورځ مې انجوی کړم، چې بس په خیر بیا بېرته المان ته لاړ شو. نو خدای په امان د نن شپې دپاره ګډ بای. دلته په ګریس کې ډېر ښایسته رنګارنګ ګلان دي. دا خو هېڅ شی نه ده، دغسې رنګارنګ پینک، سور، شین، زیړ، هر رنګ ډېر ښایسته. وګورئ ما ولو کې سوچ کوو چې دا نقلي دي، مګر دا نقلي نه دي، دا اصلي ګلان دي. نقلي ده؟ نه اصلي ده، اصلي ګل ده. څومره ښایسته رنګونه لري. الله دا زما ځای ده، دا زما ځای ده. دا ګلان ته وګورئ، بیخي داسې تر تازه ده چې یو پاڼه یې پکې وچ نه ده.
cámara, dame el escudo.